ازغي ژوند کې مې ګلانو ته ځای ورکه ازغي ژوند کې مې ګلانو ته ځای ورکه د زړه کور کې مې بوتانو ته ځای ورکه ډېره مننه حسین صاحب ازغي ژوند کې مې ګلانو ته ځای ورکه د زړه کور کې مې بوتانو ته ځای ورکه ښه ټکونه یې د ژوند په لاره راکړل ښه ټکونه یې د ژوند په لاره راکړل ما لستوڼي کې مارانو ته ځای ورکړ ډېره مننه ښه ټکونه یې د ژوند په لاره راکړل ما لستوڼي کې مارانو ته ځای ورکړ پوهېدمه چې تر نیمې را سره دي ډېره مننه پوهېدمه چې تر نیمې را سره دي بیا هم زړه کې مې یارانو ته ځای ورکړ پوهېدمه چې تر نیمې را سره دي بیا هم زړه کې مې یارانو ته ځای ورکه څه مغروره وې پوهان دې ځان ته ویلې څه مغروره وې پوهان دې ځان ته ویلې بیا دې ولې ښامارانو ته ځای ورکه راځم یو بل غزل درته وایم چې ما خپل مړې شوي هیلې امیدونه ښخول ما خپل مړې شوي هیلې امیدونه ښخول د زړه په هدیره مې ارمانونه ښخول منصور صاحب مړې اوښکې له سترګو بهېدې خلک راغونډ ول یو چا په چغو چغو تصویرونه ښخول ډېره مننه مړې اوښکې له سترګو بهېدې خلک راغونډ ول یو چا په چغو چغو تصویرونه ښخول او که تا ته به اوبه د خو چاره پرې زما کېدله په لږه شان نشه به مې غمونه ښخول ډېره مننه که تا ته به اوبه د خو چاره پرې زما کېدله په لږه شان نشه به مې غمونه خخول قطار د جنازې ته سرتور سر باندې راغله په چغو او ستاینو به یې زړونه خخول قطار د جنازې ته سرتور سر باندې راغله په چغو او ستاینو به یې زړونه خخول سلګو کې غریو نیولې به یې وویل راپاسه په قبر د پوهان به یې لاسونه خخول راځم یو بل غزل درته وایم چې د عشق مونځ مې تر دغې اندازې وکه ولاړم خزانه د عشق مونځ مې تر دغې اندازې وکه ولاړم ما ژوند جانانه هم دا ستا په خولې وکه او لاړم منصور صاحب ایمان مې بیا په سلو میکدو باندې راتېر که ایمان مې بیا په سلو میکدو باندې راتېر که تواب مې ستا د زړه د کور کعبې وکه او لاړم ډېره مننه ایمان مې بیا په سلو میکدو باندې راتېر که تواب مې ستا د زړه د کور کعبې وکه ولاړم رنځوره له بچو سره زما مخې ته راغله رنځوره له بچو سره زما مخې ته راغله دیدن مې په مودو پس د هغې وکه او لاړم یو بل غزل چې زما حال ته یې کتلې ډېر حیرانه شوله چې زما حال ته یې کتلې ډېر حیرانه شوله ظلم یې کړی و په خپلو کړو خپېمانه شوله په موده پس راغله د لاس نښې ټولې راوړې واړه بچي لاس نه ونیول روانه شوه په موده پس راغله د لاس نښې ټولې راوړې واړه بچي لاس نه ونیول روانه شوله په نیمۍ د بېلتانه په کیسه ودرېده د درد کیسه وه په ویلو یې ستومانه شوله او رنځور ته یې وکتل او بیا یې په ژړا وویل زما د زړه دنیا له دې سړي نه ورانه شوله راځم یو نظم در سره شریکوم هیله ده چې زړه تنګي نه شي خاموشه شپه وه شور غوغی راغله زما د زړه دروازه وټکېده چې ور مې خلاص که هغه دنګه پیغله هغه زما د ارمانو قاتله هغه چې زه به یې سوچو کې ډوب وم هغه زما د خیال خوبو قاتله سر یې وښکته ملامته وله په خپلو کړو ډېر خجالته وله ویلې بخښنه درنه ډېره غواړم ما ستا په هر یو ارمان لوبې وکړې زما ستم ترېنه تڼې وویستې ما ستا په سرې ګریوان لوبې وکړې خو یې پوهانه ته خبر لا نه یې ما تا سره هېڅ جفا نه ده کړې ما ستا د مینې سودا نه ده کړې قسم د یاره ستا یادو سره وم زه خو ګودر کې جنکو سره وم زموږ د کور مخې ته ډزې وشوې زه شمېرانه ورخطا لاړم بیا چې مې غېږ ته د بابا لاړم ما ویل بابا دا ډزې چا وکړلې په څه خاطرې دلته بیا وکړلې بابا مې هغسې لا چپ پاتې و زما نازونو ته تعجب پاتې و ویلې لورې ستا د سمال مې ورکړه بابا مې هغسې لا چپ پاتې و زما نازونو ته تعجب پاتې و ویلې لورې ستا د سمال مې ورکړه زه بیا په چغو ژړاګانو سر شوم ستوني کې بندې په ساګانو سر شوم قسم دې ومنه پوهان رنځوره هغه دودبند اتاق ته هم لاړم بیا مې په زوړ تیر کې رسۍ بنده کړه رسۍ رسا زما مرۍ بنده کړه
ګریوان مې لک پت په سرو وینو راوړه ایمان مې بیا په پاکې مینې راوړه د پښتنو رواج او رکشې د ډېرو پیغلو دیرې کړل ارمانونه خدای مین څوک په چا مه کړي خدای مین څوک په چا مه کړي او چې وسې نه رسي په مخې وخت کې ځینه اول دې ښه په ځان مین که بیا د پوهان رنځور نه واغېستل لاسونه یو غزل درته بله مې وایم که خوښه وي دې شه داسې ده چې نو څنګه به ودرېږمه کعبې ته مخامخ نو څنګه به ودرېږمه کعبې ته مخامخ مزار دی د جانان خدایه قبلې ته مخامخ نو څنګه به ودرېږمه کعبې ته مخامخ مزار دی د جانان خدایه قبلې ته مخامخ کېدای شي چې د قبر په خازو مې چېرته تیر شي او ما دفن کړی پورې هدیرې ته مخامخ او غوغا د امیدونو پکې بل رنګ خوره وه ارمان مې خښوه د چا کوڅې ته مخامخ او تا چې پکې وکړله وروستۍ خدای پاماني ولاړو نن بیا هغې صحنې ته مخامخ او رنځوره دا له درده زړه به ټول ورته ورتش کم پوهانه که خدای وروستم هغې ته مخامخ له توجه څخه مو نړۍ